السلام علیکم وخت مو په خیر ده کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدق الله لیوال هر کله وایم نن چهارشنبه د اساده توشتمه چې د 2014 کال د اگست د 19 نیټې سره سمون خوري په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی مزار شریف کې شاوخوا 300 جریب ځمکه دولتي وبلل شوه مرکزی بغلان کې 140 اړمنو کورنۍ ته د کار په بدل کې نقدي پروژه پیل شوه مالا برادر وای د ونډوال شرکت جوړول د سترو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره لوی ګام دی او اردوغان وای د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د خبرو دوام مهم دی اوس هم بشپړ خبرونه مزار شریف کې شاوخوا 300 جریب ځمکه دولتي وبلل شوه د دولتي غصب شوو ځمکو د قضیې او د څېړنې ځانګړې محکمې په مزار شریف کې د معیار مینی خارګوټي په نوم د شاوخوا 300 جریب ځمکې اړوند اسناد او مدارک ارزولي او حکم یې کړی چې یاد ځمکه دولتي ده د عدلي وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه ځمکه د مزار شریف د ښار د نهمې ناحیې اړوند د قلعه حجري په سیمه کې موقعیت لري د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو کمیسیون تر دې وړاندې هم د یادې ځمکې موضوع څېړلې او قضیه د قانون له مخې ځانګړې محکمې ته سپارلې وه مرکزی بغلان کې 140 اړمنو کورنیو ته د کار په بدل کې نقدي پروژه پیل شوه د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې له لوري د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 140 اړمنو کورنیو ته د کار په بدل کې د نقدي پیسو پروژه پیل شوه د بغلان ولایت د مقام رسنیز دفتر ویلي په دې پروژه کې کارګران د اوبو کانالونه پاکوي کوچني بندونه رغوي اوسپنیزې دروازې او بیلولونه نصبوي مسؤلین وایي دغه پروژه ول اړمنو کورنیو سره د لنډمهال عاید برابرولو سربیره د سیمې د اوبو د تاسیساتو په پالولو او د خلکو د اوبو ستونزو په کمولو کې هم مرسته وکړي ملا برادر وای د ونډوال شرکت جوړول د سترو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره لوی ګام دی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یو ونډوال شرکت د جوړولو د تفاهم لیک د لاسلیک مراسمو کې وویل چې د یاد شرکت جوړول د افغانستان اقتصادي پراختیا د خصوصي سکتور د پانګونې پیاوړتیا او د سترو بنسټیزو او اقتصادي پروژو د تمویل لپاره لوی ګام دی نوموړي وویل چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو پانګه په منظم قانوني او شفاف چوکاټ کې راټول شي او له ظرفیت څخه به د سترو پروژو د تمویل په برخه کې ګټه واخیستل شي نوموړي زیاته کړې د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې د پانګونو پر وړاندې بې ځایه خنډونه له منځه وړل کیږي اداري پروسس ساده کیږي او پانګوال ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي او وروستی خبر ده اردوغان وای د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د خبرو دوام مهم دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ او خبرو دوام مهم دی او ترکیه چمتو په دې برخه کې د سولې له هڅو ملاتړ وکړي د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي اردوغان په دې برخه کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره د انقرې چمتوالی ښودلی بلخوا د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازی جارډ کوشنر ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې جدي پرلپسې متمرکزې دي خو دواړه لوري تر اوسه وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي کوشنر له پاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي د ایران او امریکا د حکومتونو د بېلابېلو ادارو ترمنځ خبرې ښایي د پخوا په پرتله لا پیاوړې شوي وي خو د یوې وروستۍ پایلې لپاره لا هم هڅې روانې دي دا د دې سات خبرونه تر بیا مو الله مل